السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. موږ د ایمان ارکان ذکر کول او پاګه چې د موږ څلور ارکان ذکر کړي. نن چې د پنځم رکن ذکر کوو چې هغه په ورځ د آخرت ایمان لرل دي. په ورځ د آخرت څنګه ایمان ولرو او هغه کم کارونه دی باید چې مؤمن مسلمان په هغې باندې ایمان ولري. مخکې دې نه دې خبرې ته راځو چې په مخ د ځمکه باندې ډېر خلک هغه داسې دي چې هغې د ورځ د آخرت نه انکار کړی دی. دې وجې نه په ځمکه کې فسادات ډېر زیات دي او شرک او کفر او چې څومره شرونه او څومره فسادونه دي هغه د دې وجې نه دي چې دوی په ورځ د آخرت ایمان نه لري، په حساب کتاب ایمان نه لري. الله سبحانه وتعالی فرمایي ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف اخرج حیا. انسان دا وایي چې زه کله مړ شمه نو بیرته به زه راویستلی کېږم ژوندی، نو مطلب زه به د مرګ نه وروسته ژوندی کېږم. انسان دا خبره کوي، دا فکر او سوچ کوي. اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. انسان دا نه یادوي چې هغه موږ پیدا کو مخکې د دې نه، او دا هیڅ شی نه و، هیڅ شی نه و او موږ پیدا کړو. نو دوباره پیدا کول ولې موږ ته سخت دي؟ الله سبحانه وتعالی په هر شي باندې قادر دی چې ته نه وي او پیدا یې کړي، نو دوباره تا نشي پیدا کولی. بیا د هغه کسانو عذاب او د هغه کسانو سزا بیانوي څوک چې په ورځ د آخرت باندې انکار کوي، څوک چې له حساب او کتاب نه منکر دي. فوربک لنحشرنهم والشیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا. الله فرمایي ستا په رب مې دې قسم وي چې زه به دوی راجمع کړمه او شیطانانو لره د جهنم شاوخوا، او دیو به چې دی په زنګونانو باندې پراته وي، ذلت کې به وي. دا د هغه خلکو سزا ذکر کړي چې کوم په ورځ د آخرت باندې ایمان نه لري. نو او دا خلک دا فکر کوي چې موږ داسې عبث پیدا شوي یو، بس وخوره وڅکه او ژوند وکړه چې څه دې زړه غواړي، او بیا چې دې مړ شوي نو هېڅ نشته. نه، داسې نه ده، حساب کتاب موجود دی. او الله سبحانه وتعالی دا انسانان چې د عبث نه دي پیدا کړي، بې فایدې نه دي پیدا کړي، بلکې د دې کور نه بیا چې دی بل کور ته انتقالوي چې هغې ته ورځ د آخرت وایي. او په هغه ورځ باندې انسانان به دوه ډلې کېږي. هغه خلکو چې د الله سبحانه وتعالی عبادت کړی دی، د الله خبرې منلې ده، د الله قانون یې په خپل ژوند کې عملي کړی او په دنیا کې، هغوی به جنت ته ځي. او هغه خلک چې هغوی د الله نافرماني کړې ده او په خپل طبع او په خپل خواهش باندې خپله زندګي تېره کړې ده، د الله قانون ته یې غاړه نه ده ایښودې، نو هغه به جهنم ته ځي. او انکار یې کړی او کفر یې کړی د الله په نبیانو، د الله په کتابونو باندې، او په ورځ د آخرت او په دې انکار کړی دی، دا خلک به چېرته ځي؟ جهنم ته به ځي. نو مؤمن مسلمان باید په څه شي باندې ایمان ولري؟ په هغه چې د مرګ نه وروسته چې دی بل ژوند دی، په ورځ د آخرت چې حساب کتاب به کېږي، دغه رنګې په جنت او په جهنم باندې هغه خلک چې د الله سبحانه وتعالی نافرماني کړې ده هغه به جهنم ته ځي. الله یې نه دی منلی، د الله رسولانو انکار یې کړی، کفر یې کړی، شرک یې کړی دی. او هغه خلک چې هغوی عبادت کړی ده، د الله طاعت یې کړی دی، د الله خبرې منلې ده او د الله قانون ته یې غاړه ایښودې ده، نو هغه خلک به چېرته ځي؟ جنت ته به ځي. او دغه رنګې د ورځ د آخرت سره چې دی څومره احوال چې الله سبحانه وتعالی موږ ته قرآن کې ذکر کړي دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ذکر کړي دي، نو په هغه ټولو باندې چې دی د مؤمنانو باید ایمان وي. لکه قبر شو، د قبر عذاب شو، دغه رنګې به حساب کتاب، دغه رنګې پل صراط، دغه رنګې حوض، او چې څومره احوال الله سبحانه وتعالی او د الله نبي ذکر کړي دي په صحیح احادیثو کې، نو په هغه ټولو باندې به د مؤمن ایمان وي.